الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو مونږه د دعاګانو یو مبارکه سلسله شروع کړې و چې هغې کې مونږه هغه دعاګانې ذکر کولی چې هغه زمونږ په روزمره زندګۍ پورې تعلق لري، یعنی هره ورځ هغه کارونه مونږ کوو د هغې متعلق دعاګانې دي. ډېرې وړې وړې دعاګانې دي لیکن خیرونه او فایدې ورکې ډېرې زیاتې دي. خپل هم باید زده کړو، خپلو بچو ته هم زده کړو او عمل ورباندې وکړو. اول د دې دعا چې دی فایده واوره. دا دعا چې ده د کور نه د بهر وتلو دعا ده. فایده دا ده، حدیث کې راځي کله چې یو سړی د کور نه وځي او دا دعا ووایي نو ده ته به وویلی شي چې ستا د شیطان نه حفاظت وشو، د شیطان نه ستا حفاظت وشو او هدایت درته وشو او الله سبحانه وتعالی ستا دپاره کافي شو. نو یو شیطان به بل شیطان سره میلاو شي، ورته به ووایي چې ته به څنګه دا سړی ګمراه کړي چې ده الله سبحانه وتعالی کافي شوی دی او هدایت ورته شوی دی او حفاظت یې شوی دی. محترم ورونو، دا خبره یاد ساتل پکار دی چې زمونږ داسې دشمن سره مخامخ یو، داسې دشمن سره چې هغه په سترګو باندې نه لیدلی کېږي او الله سبحانه وتعالی سره دی دشمن وعده کړی چې زه به دا ستا بندګان ګمراه کومه، د خیرونو نه به منع کومه، شرونو طرف ته به دعوت کومه، وسوسې به ورته اچومه، د هرې لارې نه به ورته راځمه، د هر طرف نه به ورته راځمه او دا ستا بندګان به ګمراه کومه. نو داسې یو دشمن سره موږ مخامخ یو. نو په دې باندې به موږ د الله سبحانه وتعالی نه پناه نیسو د دې دعاګانو په ذریعه باندې چې زموږ حفاظت وکړي د شیطان نه. دا دعا واوره محترمه، دعا ډېره لنډه دعا ده، د کور نه د بهر وتلو په وخت کې دعا. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. ترجمه ده، د الله په نوم شروع کوم او ځان مې سپارلی په الله، نشته اوړېدل د ګناه نه او طاقت په نیکیو مګر د الله په توفیق سره. دا دعا باید موږ خپل هم زده کړو او چې کله هم د کور نه بهر وځو دا ووایو تر څو الله سبحانه وتعالی موږ د شیطان نه وساتي او د شیطان نه زموږ حفاظت وشي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.